د مورینو د دمکیانو او درې دومره اوفرونو باوجود منول په خپله خبره باندې هماغسې ولاړې، ولې چې هغه ته دا پته وي کچرې دا دسخط ما وکړ نو نه دا صرف خپل ځان سره غداري ده بلکې زما ملګرو او مړ بلیکي سره هم غداري ده. خو په سبا باندې دته یو عجیبه منظر ملو شي کوم چې د په مره کې لاړو دی ګوري چې ګاډ بونی په زوره باندې بل جیل ته روان کړی دی د کوم چې دا صفا مطلب چې بونی په لالچ کې راغلی دی او دا مورینو ټول شرطونه منلي دي. دا منظر ډېر سخت خفه کی خو بیا هم خپل ځان راقابو کی. یو څو ورځې پس لوسیا یو ځل بیا د سره د ملاقات دپاره راشي او منویل ته وایي زما خور پرېږده هغه تا سره په مشکل وخت کې ونه درېدله خو زه به تا سره د زندګۍ په هر مشکل وخت کې ودرېږم. د لوسیا د دې خبرو په اورېدو سره منویل ته په اول ځل داسې ولګي چې زما هم په بار دنیا کې لا څوک په انتظار دي خو د خوشحالي د ډېر وخته پورې پاتې نشي. یوه شپه ناڅاپه سګاډ په منویل پسې جیل ته راشي او سره د پینو یې په ګاډي کې روان کی چې لږ غونتې وخت پس دوی ته پته ولګي چې موږ یې ایلسپینر جیل ته راوستي کوم چې جیل د ټولو نه خطرناک جیل ته څه ورکېده به. هلته کې په ورسېدو سره دوی له د ټول نه مخکې انجکشن ووخي اثر وجې چې دوی صحت په تیزۍ سره په خرابېدو شي. په دغه جیل کې په قیدیانو باندې د حد نه سیوا ظلمونه کېدل. هر ورځ به یې وخل تر هغې پورې به یې وخل چې تر څو پورې هغوی به د خپلې خبرې نه نو واړېدلې. نو دوی هم آخر حالت تر دې حده پورې خراب شي چې جیل انتظامیه د ډاکټر خواله بوځي. دغسې ډاکټر ته منویل او پینو خپله ټوله قصه وکړي او دغه ډاکټر نه مرسته وغواړي. ډاکټر د دوی دا خبره ومني او دوی له یو داسې راپور تیار کړي د سره وجې چې د جیل په محکمې باندې تر دې حده پورې دباو جوړ شي چې اخر دوی دواړه واپس خپل زوړ جیل ته ولیږي. دوی دواړه څنګه هغلته کې ورسي نو ټول قیدیان د دوی په خیراني داسې وکړي لکه څنګه چې خلک د یو هیرو دپاره کوي. دلته کې منویل او پینو یو ځل بیا د قیدیانو د حق په باره کې خبرې شروع کړي. خو اوس دغه تحریک په مکمله توګه په یوې بلې مرحلې کې ورداخل شوی. اوس هره ورځ ټولو قیدیانو به دا سوچونه کول چې اخر موږ دا څه طریقه وکړو چې زموږ د دې حق اواز په دې ټول ملک کې خور شي. یو څو ورځې پس یو سیاستدان د جیل د دورې دپاره راشي چې منویل هغه ته هر څه صفا صفا ووایي چې څنګه طریقې سره په موږ باندې دلته کې ظلمونه کېږي چې څه د وجې ډېر زر د دوی دا خبر په میډیا کې خور شي. په دې وخت کې منویل یوې خبرې ته پام وکړي دی ګوري چې روبی نومې نوي قیدي بار بار ګارډ سره خبرې کوي. په دې منظر په لیدو سره د منویل په زړه کې شک پیدا شي چې شپې په وخت کې د دا شک واقعي صحیح ثابت شي. د شپې په وخت کې منویل ماربیلا سره دغه په خاص کمره کې موجود وي چې ناڅاپه همغه روبی نومې قیدي راننوځي او د موقع په ملاوېدو سره په مابیلا کې چاړه ورومنډي او هغه هم په هغه ځای کې مړ کړي. دا هر څه روبي د دې وجې وکړل ولې چې هغه سره د جیل محکمې واده کړی به وي که چېرې تا مابیلا ختم کو نو د هغه دا کمره به موږ تاله درکړو. روبي د مابیلا د مړ کېدو نه پس منویل ته هېڅ قسمه څه نقصان ورونه رسوي او همدغسې دغه ځای نه لاړ شي. د مابیلا د مرګ د دوی په دې تحریک باندې ډېر غلط اثر وغورځوي چې د وجې یو څو ورځې پس یو افسوسناک خبر راشي چې حکومت د قیدیانو د مطالباتو د منلو نه صفا انکار وکړو. د دې په اورېدو سره د قیدیانو حوصلې په ماتېدو شي او ورسره منویل هم سخت مایوسه شي. هغه داسې لګي چې زما نه خوست ملګري هم لاړل اوس خو ازادي د سره هم ممکنه نه ده. په دغه مایوسۍ کې په دې باندې څو میاشتې تېرې شي خو یو ورځ پینو د منویل خواله راشي او ورته وایي اوس ما سره صرف یوه اخري منصوبه ده. هغه منویل ته د جیل یو زوړ لیفټ وښایي. هغه لیفټ کوم چې به اوس د سره هم نه استعمالېده. په لیفټ کې په ښکته تلو سره پینو ورته وایي که چېرې موږ دا ښکته ځای وکنه نو دې نه لاندې نه یوه نالۍ ده د کوم په ذریعې سره چې موږ بار ته به تېر شو. خو په دې کې یوه خبره دا هم ده چې دې د کنولو لپاره موږ سره صرف 3 هفتې ټیم دی. ګنې دې نه پس د جیل د مرمت کار د شروع کېدو واله دی او که چېرې موږ په 3 هفتو کې دا ونه کنه نو بیا په ټول ژوند کې هم موږ د دې نه نشو وتلی. د دې کنل اسانو خو مسله پکې دا وه چې د کنلو اوازونو د جیل د محکمې شک په دوی باندې راوستی شو. دې د وجې دوی منصوبه جوړه کړي چې بار بس قیدیان فوټبال ولګوي دې دپاره چې د هغوی دا شور د کنلو اوازونه پټ کړي او هم په دې سره دوی په دې خفیه منصوبې باندې کار شروع کړي. دوی شپه ورځ کنل کوي په دې سوچ باندې چې دا زموږ د زندګۍ اخري امید دی. یو ورځ هغه قاتل روبي او د هغه ملګري په هغه سورنګ کې ورداخل شي چې د ټول محنت د ضایع کېدو د یېرې د وجې پینو او منویل هغه هم ځان سره په دې منصوبې کې شامل کړي. په سبا باندې د منویل وکیل د سره د ملاقات دپاره شو. ده ته وایي زه اوس هم عدالت ته ستا لپاره دوباره هم اپیل کولی شم. خو منویل د دې حکمرانانو د قانون نه په مکمله توګه مایوسه او د قسمت د بدلولو فیصلې کړې به دې د وجې هغه ورته انکار وکړي. یو خوا دوی شپه ورځ په کار کولو کې مصروف وي او بل خوا وخت په تیزۍ سره په ختمېدو وي. هره ورځ چې تېرېږي هماغومره د دوی خطر سیبا کېږي. قیدیانو به ټوله ورځ د جیل لپاره کارونه کول او د شپې په وخت کې په خاموشۍ سره به په سورنګ کې کار کو. بار به قیدیانو د ستړي
کلیوالي باوجود فوټبال کو دې د وجې چې دا شور بار ته لاړ نشي د ډېر مخنه د پس اخر هغه ورځ راشي د کومې چې دوی د 3 هفتو راسه په انتظار د ټول مخکې پینو مینو له نوې جامې ورکې دې د پاره چې بار تر وته په وخت کې د چر باندې شک پیدا نشي جامو په لیدو سره د مینوئل پزړه کې د وینې ژوندۍ علامت پیدا شي او په نمبر باندې یو قیدی په سورنګ کې ور داخل شي هر یو کس بیل بیلار اختیار کی د پاره چې په یو ځای کې شور جوړ نشي څه قیدیان د نالې په ذریعہ سره بار ته په وته کې کامیاب شي خو د بد قسمتۍ نه څه کسان د مغ سره د پولیس لاسو ورشي خو په قسمتۍ سره مینوئل او پینو په خاموشي سره د سورنګ نه پر وته کې کامیاب شي او د بس ټاپ ته ځانو رسي د غوي سورنا په زور سره درځيږي په مخ باندې سکون په ظاهر باندې ښکاریږي بس چې څنګه راشي دوانه پکې د مخ سره ور داخل شي چې د بس د بجې دوی صرف په 15 منټه کې تر دې پورې لری راشي چې په یو بل خار کې ور داخل شي په غزه کې پینو او مینوئل یو بل سره ملو شي او په بدلو لارو باندې روان شي په دې وخت کې مینوئل ته احساس وشي چې پینو په دې جامو کې مالا بلها پیسې او یو نوی شناختی کارت هم پټ کړی دی دې پرې دوسره د مینوئل سترګې د اوښ کونه ډکې شي چې پینو تر اخري حد پورې ما سره مرسته وکړه اوس مینوئل سیده پسیده د لوسیا خواله راشي چې هغه د پرې دوسره حیرانه پاتې شي او ورسره سخت خوشاله هم شي اوس مینوئل ته نه صرف آزادي ملو شو بلکې د ټول ژوند لپاره یو اصلي ملګری هم تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په نو ویډیو سره مال راکې اجازت بای